وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو اصل کې دې باره کې حدیث تاسو راغلی دی اذا دخل عشر ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي. کله چې د ذی الحجه 10 اولنې داخله شي او په تاسو کې یو کس اراده لري ان يضحي چې قرباني وکړي نو فلا ياخذن من شعره واسفاره. د خپل وختونه او نوکان نه سناخلي. واراد احدكم ان يضحي چې د کم کس اراده وي چې د اضحیه وکړي یعنی مضحی هغه کس ته وي چې هغه اضحیه کوونکی وي نو بس هغه د پاره دا حکم دی. اوس مور د دې اضحیه کوي نو په دې کې وسره دا مشران زامنم پکې بشری کی کنه د دې و اراده وسره د اضحیه وي چې دا کم مشران او کم چې دا بالغه ماشومانی واړه وي لکانی چې نکي وي کور نور افرادی هغه باندې لازم نه ده دا باغی باندې دا لازم نه ده چې وخته وغیرہ اغستل دا د لپاره منه شي یا نوکان دا صرف دا هغه چا د لپاره حکم دی چې داغه د وزهیه کولو اراده وي د قربانې کولو اراده وي نو مور د دې قربانې مشر دا هغه قرباني کوي او دارنګه د دې چې کوم مشران زامن نو خامخا غدي سره په دې قربانۍ کې شریکي طبعا به کې شریکي نو احتیاط دا دی چې دغه مشران زامن چې دي چې دا هم په دې 10 کې وختو نوکان وانخلي باقی مزحا عنهم چې د چانه قرباني کیږي لکه نور افراد دي د کور واړه دي زنانه دي لکان دي جنکې دي دا غي د پاره دا حکم دی چې دا مزحا عنهم دي باندې لازم نه ده چې دی با د وختو دا ناغستو یا دا غستو د دې پابند نه دي که وختو واخلي نو کان واخلي سه حرج نشته پاغي باندې او بهرحال چې کوم مشران چې نه اراده د وزهي لري کنه او حدیث کې دا دی چې واراد احدکم یضحی چا چې د قربانه اراده ویناغه بنوکان او وخت نه اخلي. د دې خبره وضاحت دا شو چې کم سړی خپل وزهیه کوي او د وزهیه د ساروی د قربانه د ساروی مالک جوړ شي په کور کې نو اصل دا وختو اغستل دا منع او تحریم یا د نوکانو په دې 10 د ذوالحجې کې دا د پورې خاص ده. واراد احدکم ان یضحی کله چې د ذوالحجې میاشت راوخیږي او یو کس اراده د قربانۍ کوي نو باس دی باندې وخت اخلي نه به نوکان اخلي. دا حکم د تحریم دا صرف او صرف په حدیث کې د پورې خاص دی. باقی اهل د مزحی جسو قربانی کوون کی د قربانې مالک ته کاغه نارینه دی او کاغه زنانه ده نو د اهل چې دی نور بچی چې هغه مطلب مالکان نه دي د قربانې د ساروی خاص کر کشران یا د کور نور زنانه اهل او عیال نو هغه د پاره د حکم د تحریم نه دی شامل البته مستحب د هغه د پاره غوړه د هغه د پاره د چې هغه هم تشابه کی دی کې او وختان او دارنګ نوکان وانخلي البته کاغي واغستل نو سحرج پی نشته سره پاغه هغه مالک چې کوم مزحی دی هغه باندې تحریم دی حکم د تحریم هغه پورې دی. بلدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو نه او د خپل اهل نه قربانی کړی ده لیکن نبی صلی الله علیه وسلم خپل اهل ته داسې نه دی ویلي چې تاسو په دې 10 کې نوکان یا وختنه اخلي ځکه هغه مزحا عنهم شریعت دا غیر خاموش دی یعنی شریعت دغه په باره کې ساکت ته نو چر کله دغه دی
داغي ته مطلب دا خبره معاف ده حکم مشابهت د وضعي کوونکي سره ولري نو خدا احتیاط په دغه کې دی